سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یې. ګرانو کتونکو، د هغه ټولو خلکو ډېره شکریه چې هغه د ویلاګ دا سلسله چې ده د کې پي افیر د پلیټفارم نه دا ډېره زیاته خوښوي، خو یو ګیله چې ده هغه ډېره بجا ده او د هغې زه نن کوشش کوم چې د هغې ازالم وشي. د یو شکایت او هغه دا ده چې زیاتو خلکو دا پیغام چې دی په سوشل میډیا باندې یا د شکایت چې دی شیر کړی دی چې په دې سیشن کې یا په دې سیریز کې چې دی موږ همیشه خبره کوو د سکیورټي، د بدامنۍ، د افغانستان د وار ان ټیرر او د خیبر پښتونخوا چې کومه یو ښایسته ګلدسته ده، یو ښکلی شکل دی، خاص کر د ثقافت او د فن و ادب په حواله باندې هغه زموږ نه پاتې کېږي. د هغې ازاله کوو کله چې موږ د میډیا ذکر کوو، کله چې موږ د پېښور ذکر کوو، کله چې موږ د یو داسې نسل ذکر کوو چې په هغې کې فنکاران، په هغې کې ګلوکاران، په هغې کې موسیقاران، په هغې کې ادیبان او ډرامه رایټرز د هغو روزنه شوې ده، د هغو رهنمایي شوې ده. نو په دې کې شکر دی چې پېښور یا خیبر پښتونخوا د پاکستان ټلویزیون او د ریډیو پاکستان په حواله باندې ډېر زیات ریچ پاتې شوي دي. او یو څو کسان داسې دي چې هغوی نه صرف دا چې د جنون د حده پورې د خپل کار سره مینه کړې ده، بلکې د هغوی د کار چاپ چې دی هغه اوس هم موږ ته نه صرف دا چې په نوي نسل کې په نظر باندې راځي، بلکې زموږ غوندې بعضې خلک چې هغوی د میډیا په مختلفو شعبو کې کار کوي یا خلک یې ستایي یا اعتراف یې کوي، نو په هغې کې د هغه خلکو ډېر بنیادي کردار دی. د هغو به بار بار ذکر کوو په منځ کې چې کله موقع میلاویږي. خو په دې حواله باندې اولنی ذکر چې نن زه کول غواړم هغه د پاکستان ټلویزیون د یو ډېر مشهور پروډیوسر چې هغه بیا پروګرام منیجر هم جوړ شو، هغه جنرال منیجر هم د 2-3 سنټرو پاتې شوی دی. تاسو ټول به یې پېژنئ. نوم یې دی فرمان الله جان صاحب چې د 400 سره یې تعلق دی. او هغه نه صرف دا چې په پاکستان ټلویزیون د پېښور چې کوم سنټر په دې کې د پښتو ژبې دپاره، د هندکو ژبې دپاره، د اردو پروګرامونو په یو داسې دور کې د مقابلې دپاره یو بنیادي کردار ادا کړلی چې لاهور او کراچۍ غوندې سنټر چې وو هغه هم په مقابله کې، بلکې هغه وو د هغو هولډ پکې. فرمان صاحب په 1904 کې پاکستان ټلویزیون د پروډیوسر په طور باندې جاین کړی، بیا هغه په 87 کې په 87 کې چې دی نو هغه د اسلام آباد سنټر جنرال منیجر جوړ شو. بیا 2-3 ځله چې دی هغه په 2002 کې، بیا په 2002 نه بعد په 2005 کې د پېښور سنټر او د اسلام آباد سنټر چې دی د هغې جنرال منیجر هم پاتې شوی دی. په 2009 کې هغه د پېښور سنټر نه چې د هغه د خاورې سره ډېره زیاته مینه وه، د دې نه ریټایرمنټ خپل پوره کړو د جنرال منیجر په حیثیت باندې. ډېر شاندار کیریر یې پاتې شوی دی، خاص کر په 3 شعبو کې، یو میوزیک، یو کامیډي او بل سپیشل سانګز چې کوم دي هغه د هغه سپیشلایزیشن پاتې شوی دی. په دغه حواله باندې د نوي نسل د معلوماتو دپاره چې هغه خلک چې هغوی د ډرامې سره یا هغوی د انټرټینمنټ سره یا د ټلویزیون انډسټري سره دلچسپي لري، نو یو څو مثالونه به ورکړمه چې د 500 منټو د سلاټ د ډرامې آغاز چې دی هغه هم فرمان صاحب کړی. خوبونه ډېره مشهوره ډرامه چې تر اوسه پورې خلک د هغې کردارونه یادوي، د هغې سکرپټ یادوي، د هغې پروډکشن، د هغې ډایرکشن یادوي. په اول ځل باندې د 500 منټو سلاټ چې و هغه جوړه کړې وه دغه ډرامه. بیا د کامیډي چې موږ کله ذکر کوو نو هغه ته که موږ پاینیر ووایو د ټلویزیون د لارې، نو بالکل به بېجانه وي. د سعدالله جان برس صاحب غوندې غټ رایټر نه چې په کومه طریقه باندې فرمان الله جان صاحب کار اخیستی دی، هغه د تاریخ یو حصه ده په دې صوبې باندې، په دې ډرامه باندې، پاکستان ټلویزیون باندې ډېر غټ احسان دی. او هغې چې دي رنګونه دغه رنګ یې په ټول پوره، بیا رنګ په رنګ چې د هغې د اسماعیل شاهد صاحب یو عالمګیر یا بین الاقوامي شهرت حاصل کړی، تر اوسه پورې خلک چې دی هغه یادوي. دا یو ډېر ښه کمبینیشن و د روغ رښتیا چې دا تقریبا 5-6 کاله چې دي مسلسل د پروګرامونه چلېدلي او هغه د دواړو داسې کمبینیشن و لازم ملزوم و چې د بر صاحب نه د دغه لیول کار اخیستل چې کوم دي د دې کریډټ ایز ډایرکټر چې د هغه بېشکه چې فرمان صاحب ته ځي. او د هغې دغه کامیډي چې و هغه نه صرف دا چې خلک به یې انټرټین کول په هغه وخت کې،
بلکې په هغې کې به ډېر زیات مقصدیت او د معاشرې چې کوم د هغه وخت مسئلې وې هغه به یې ډېرې زیاتې هایلایټ کولې، لکه لوډ شیډینګ، لکه جرګه ماران، لکه دلته کې نورې زموږ طبقې په حجرو کې ناستې وي، هغه د جوماتونو په چنو کې ناست وي، هغه په بازارونو کې مختلفې کرکټرې چې کوم دي ټول زیاتې کرکټرې چې دي هغې مخې ته دغه کړي دي. دغه رنګې وږمې په نوم باندې پروګرام چې هغه تر اوسه پورې خلک کاپي کوي او تر اوسه پورې خلک چې د یوټیوب باندې د لکونو او زرګونو په حساب باندې ګوري، د هغې هغه ډایرکټر پاتې شوی دی چې په هغې کې ډېر زیات فنکاران چې دي هغه متعارف کړي دي. دغه رنګې په اردو کې د کمپټیشن سانګز چې کوم یو سیریز به یو وخت کې پاکستان ټلویزیون چلاو، په هغې کې فرمان صاحب 2 کمپټیشن چې کوم دي هغه ګټلي دي او د پاکستان ټلویزیون اعزازات یا ایوارډ چې دي هغه یې اخیستي دي. دغه رنګې په ډاکومنټریز کې هم د هغې مثال نشته. خو موږ دا ووایو چې هغه په هغه ډایرکټرانو کې سرپرست پاتې شوی دی کم چې ورسټایل و، کم چې په هره شعبه باندې پوهېدل او د جنون د حده پورې د خپل کار سره مینه کوله، عشق یې کوو او د هغې د وجې نه نن خلک د ریټایرمنټ باوجود په ډېر ښه الفاظو کې یادوي، نو دا به بېجانه وي. او هم دغه خلک وو چې د هغې د رهنمایۍ د هغو د سرپرستۍ نه بې شمېره فنکاران، بې شمېره رایټران، بې شمېره سینګران، بې شمېره صحافیان د اینکر پرسن په حیثیت کې هغه نه صرف دا چې متعارف شي بلکې د هغې د محنت صله ده چې هغه خلک نن د پښتونولۍ په حواله باندې، د پښتون کلچر، د پښتون میډیا په حواله یا د پېښور د میډیا په حواله باندې په ټوله دنیا کې پېژني. ډېره مننه.